ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار. دا د ګندهارا ټي وي وړمه ورځ د پښتنو ستر سیاسي مشر، قومي مشر، شاعر، ادیب عبدالسبحان خان مردان د هغه کور ودانې د وفات په ړومبې ورځ 26 اګست کال 1923 د خالي په ورځ د هغې د جنازې وروستو چې په شاډن بابا مردان کې ادا شو، هلته خاورو ته وسپارل شوې شوه. هغې وروستو په کړمار مینا اوتي پارک کې تعزيتي غونډه کې د پاکستان د پوځ د چیف اف سټاف کومټۍ پخوانی چیرمین محترم جنرال احسان الحق خان او پخوانی گورنر افتخار جګړه صاحب، د عوامي نیشنل پارټۍ سینیر نایب صدر مرکزي او پخوانی وزیر اعلی محترم امیر حیدر خان هوتي او د ژوند د بیلابیلو شعبو شخصیتونه، نمایه شخصیتونه چې په هغې کې محترم سینیټر دلاور خان او محترم محمد اعظم خان، علی خان او انجینیر اعجاز یوسفزی صاحب، ګل محمد بیتاب صاحب او نور ګڼ شمېر شخصیتونه د هغې ځای کړمار مینا ته راغلل د تعزیت لپاره، د مرحوم بوډۍ د بخښنې او د هغې د جنت فردوس کې د خدای پاک ځای ورکړي، د هغې دپاره دعا فاتحې ولوستل شوې. او په دې موقع د محترم عبدالسبحان خان وروڼه نعیم باور خان، سعید خان او خالد خان او د هغه ورېرونه، خوریونه او نور خپل خپلوان، مینوال، یاران، دوستان، شاعران، ادیبان هم چې دی نو کړمار مینا ته راغلو چې په هغې کې زموږ انور مانیروال، عزیز مانیروال او نور ګڼ شمېر ملګري شامل دي.